راځي هلکانو سبا چېرته په چکر لاړ شو. ولا ښه خبره دې وکړله، خو دا ځل به نورستان ته لاړ شو. ما دا نورستان هېڅ نه دی لیدلی. سمه ده نو چې خبره د نورستان شوله یا به سبا زه خپل فرونر راوباسم، ځکه تا موټر خو په نورستان په لارو کې نشي تللی. یا به سبا دا 5 واړه په ګډه لاړ شو. آفرین، ښه خبر دې وکړله. خو 5 نه یو هلکه 6 یو. دا شپږمې څوک ده؟ ده ولې خپل نږدې ملګری صادق هم هېر که، خو همغه 6م کس ده که نه. یار هغه مفخور نه وړو، همدی بس ده چې همدلته ځان سره ګرځو. د چکر ملګری نه ده نو. ولې چکر ملګری نه ده؟ څه پرې شوي دي؟ هغه د چکر مصرف ورکولی شي. زموږ د یوې ورځې مصرف د هغه د ټولې هفتې مزدوري ده. رښتیا وي هغه نه وړو، هغه زموږ لیول خرابوي. ګورې دا تاسو چې کومې خبرې کوئ دا ټول د غرور څخه ډکې دي او داسې خبرې انسان غرق کوي. انسان د جامو د موټر له مخې مه پېژنئ، بلکې انسان د اخلاقو له مخې وپېژنئ. او صادق ماشاءالله ډېر اخلاقي هلک ده. دا د وخت غوښتنه ده، نن سبا زمانه هم داسې ده. نه، دا د غرور غوښتنه ده. غرور انسان ورور ډوبوي. موږ چې نن څه لرو سبا څه معلومه ده. آیا دا به سبا ولرو که نه؟ یاره موږ خو هغه پسې بد نه وایو، خو دونه مو ویلې چې چکر ته یې نه وړو. کله کله په یو چا شرمېدل او له ځان سره نه بیول تر سپکاوي هم سخت دي. تاسو داسې فکر وکوئ دا کومې خبرې چې موږ د صادق په اړه وکړې، که چېرته هغه په دې خبرو باندې پوه شي چې موږ یې په اړه داسې خبرې کوو، نو هغه به څومره سخت درد وویني. نه خو ما دا خبر د دې په خاطر وکړه چې هغه زموږ تر څنګ ځان کم احساس نه کړي چې موږ پیسه‌داره او دا غریب. نه، هغه به ځان کم احساس نه کړي، خو موږ به خپل ځانونه سپک کړو که چېرته ملګرتیا د پیسو په تلو تلو. ملګرو که ما ځان سره بیایې او که نه بیایې ما ته فرق نه کوي، خو دا مه وایې چې زه ستاسو لپاره شرم یم. ته شرم نه یې، ته ازموینه یې. خو افسوس چې ځینې خلک په دې ازموینه کې پاتې راغلل.